پاکستان طالبانو ته لوی سرخوږی جوړ کړ. وایي ټي ټي پي سره مذاکرات نه کوو، طالبان یې باید وځپي یا موږ ته یې تسلیم کړي. دا چې څنګه نور معلومات هم دلته راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کابل کې د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ کوربتوب کول د افغان طالبانو یو تاریخي او نه بخښونکې لویه غلطي او سیاسي ماتې وه. هغه ځکه چې پاکستان او نړۍ سره یې ومنله چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې شتون لري. له همدې څخه په ګټې اخیستنې اوس پاکستان پر طالبانو خپل هره ناروا مني او منلی یې هم شي، په داسې حال کې چې افغان طالبان وایي چمتو دي چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ مذاکرات وکړي، خو تازه خبر دا دی چې پاکستان وایي له ټي ټي پي سره مذاکرات نه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستاني رسنیو راپور له مخې د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریځ هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري اعلان کړی دی. زرداري په تیره جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نورو قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي. نوموړي ویلي چې افغان طالبان باید یا خو دوی وځپي او یا هم پاکستاني حکومت ته یې تسلیم کړي، ځکه یاده ډله په افغانستان کې شتون لري. څو ورځې وړاندې د پاکستان ایکسپریس ټریبون ورځپاڼې وویل د افغان طالبانو حکومت هڅه پیل کړې چې پاکستاني طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کېنوي. د طالبانو حکومت تیر کال هم په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د خبرو منځګړیتوب وکړ. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند پای ته ورساوه او له هماغه مهاله یې خپلو بریدونو ته زور ورکړ. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو مو هم خپل نظریات راسره دغه موضوع مربوط کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب او ویډیو درسره لایک کړئ.